دا ورو سوال کړی دی چې زما سره یو ګوتۍ ده په هغې باندې ما نوم لیکلی دی خپل عبدالله نو دا زه او دسمات ایزي ته دننه وړی شم او که نه الجواب اصل د مسلې دا دی اصل چې هر هغه شی چې تا سره یې علماو دا خبره بیان کړې ده چې هر هغه شی چې تا سره یې چې په هغې باندې د الله نومي او تا او دسمات ایزي ته ورننوځي نو دا به بهر پرېږدي الا چې انسان پې یېرېږي چې زه بهر پرېږدم نو څوک به رانه وتښتي یا به یې پټ کړي نو بیا که پنایي او دی دننه ویسي نو څه حرج پکې نشته په شرط د دې چې پنایي لکه اوس یو سړي سره په بټوه کې دننه روپۍ پرتې دي ریالونه پراته دي په بعضو باندې د الله نوم شتي که نشتي پې شتي پې اوس که دی دا روپۍ بهر کېږي نو کېدی شي چې څوک یې دې پټې کړي دننه دې ویسي خو چې بټوه کې پرتې دي دغه شان که نور کاغذونه شي او دغه شان ګوتۍ شوه خو د ګوتۍ دپاره به دا مسله یاده ساتي چې دا غمې به دننه طرف ته راولي دا غمې به کوم طرف ته راولي دننه طرف ته به دا پټه شوه په غمي له پاسه د الله نوم لیکلی شوی دی که نه که یو سړی باتروم ته دننه ځي او وایي چې دا زه دننه وړم دا ګوتۍ په دې زه یېرېږم نو بیا که دننه وړي نو په دې شرط چې دا غمې وله دننه راواړوه د ورغوي طرف ته یې که چې دا پناه شي نو دې سره دې حفاظت وشو